آیا هوږه د روغتیا او هر چا لپاره ښه ده؟ د ماشومانو د تغذیې متخصص او د بریتانیا د تغذیې د ټولنې ویاند باهي وینډوبور وایي هوږه زیاته اندازه پوتاشیم، فاسفورس، زنک، سلفر او په معتدل اندازه مګنیزیم، منګنیز او اوسپنه لري چې کولی شو دا یو حیرانونکی بوټی وبولو. خامه هوږه د الیس له اړخه بډایه ده چې دا یو عضوي سلفر مرکب دی چې ډیری روغتیایي ګټې لري. هوږه نه یوازې د بدن لپاره د اړینو مغذي موادو پراخه سرچینه بلکې د پریبیوتیک فایبري سرچینې په توګه هم مهمه ګڼل کیږي او د کولمو بکټریاوو ته د مغذي موادو چمتو کولو لپاره حیاتي رول لري. بې ضرره میکروبونه د هضمي سیستم د روغتیا د ډاډمنتیا لپاره دغه فایبر ته اړتیا لري کوم چې په هوږه کې موجود دی. په 2014 کال کې د ایران په اصفهان پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوه چې ګډون کوونکو پکې 8 اونۍ هره ورځ 20 ګرامه هوږه او 1 چمچۍ د لیمو اوبه څښلې. د څېړنې پایلې مثبتې وې او د دوی د کولسټرول او وینې فشار کچه راټیټه شوه. په ورته کال کې د یوې بلې څېړنې ښودلې چې د هوږې خوړل کولی شي د وینې فشار ټیټ کړي، خو که د سټینفورډ پوهنتون نظر وپوښتئ بل ځواب به ترلاسه کړئ. په 2000 کال کې د دغه پوهنتون څېړونکو د یوې څېړنې پایلې خپرې کړې. دوی دا زوړ باور ردوي چې هوږه د کولسټرول کموونکې ده. په هغه څېړنه کې چې پر 200 کسانو د کولسټرول کچه یې نورمال وه 6 میاشتې هوږه وخوړه او ولیدل شول چې هوږه خوړل د وینې کولسټرول یا LDL په کمولو کې هیڅ اغیز نه لري. د دې څېړنې لیکوال پروفیسر ګارډنر وایي په څېړنه کې هره ورځ د هوږې یو پلی کارول شوی و. آیا څېړنو ښودلې چې هوږه کولی شي د زړه ناروغۍ مخنیوي په برخه کې د ډاکټر ګارډنر ذهن بدل کړي؟ هغه وایي زموږ څېړنه د 200 کسانو په ګډون په 6 میاشتو کې په لوړ کیفیت او د متخصص ځواک په مرسته ترسره شوې او د امریکا د روغتیایي ملي انسټیټیوټ د 1.4 میلیونه ډالرو مالی ملاتړ کړی و. ډاکټر ګارډنر زیاتوي دا د منلو ده چې هوږه روغتیا ته ډېرې ځانګړې ګټې لري، خو دا اسانه کار نه دی چې دا ګټې په سمه او علمي طرحه سره د معتبر څېړنو په بڼه ښکاره کړي. آیا هوږه د سرطان ضد خاصیت لري؟ د ناروې د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې پروفیسر مارټ یورټلی او د هغه همکارانو هم دا موضوع د سرطان په اړه د پوهنتون د څېړنې د یوې برخې په توګه څېړلې ده. هغه وایي موږ وموندله چې د تازه هوږې زوخا د سیلولر فشار میکانیزم فعالوي. دا د هغو حجرو پاکولو یا ویجاړولو کې مرسته کوي چې د پروټین نوي کولو او تولید کې ستونزه لري، هغه حالت چې د سرطان ناروغان یې تجربه کوي. موږ فکر کوو چې پر سرطان د هوږې مثبت بیولوژیکي اغیزې خورا مهمې دي. څېړونکي ډلې د تازه هوږې او ایتانول یو ګډوله شربت جوړ کړی دی چې د سرطان څو ډولو لپاره ګټور او اغیزناک ثابت شوی. آیا هوږه د زکام مخه نیسي؟ که څه هم ځینې کارپوهان په دې اړه شک لري، خو داسې څېړنې شوي چې ښایي هوږه د زکام مخه نیسي. د لویدیځ سیډني پوهنتون پروفیسر مارک کوهن په دې برخه کې څېړنې ترسره کړې. د هغه څېړنې د دې نظر د رد یا منلو لپاره کافي شواهد نه دي موندلي، که څه هم هغه په دې فکر کې و چې هوږه به په دې برخه کې ډیره ګټوره وي. داسې شواهد شته چې د انتاناتو سره د مبارزې لپاره هوږه د ملاتړي کار کوي او هوږه د انټي مایکروبیل او انټي وایرس ځانګړتیاوې لري. وروستیو څېړنو ښودلې ده چې هوږه د وایرس ضد خاصیت لري او کولی شي د بدن حجرو ته د وایرس د ننوتلو مخه ونیسي. آیا هوږه د هر چا لپاره ښه ده؟ وینډوبور وایي د ځینو خلکو لپاره هوږه د هضمي ستونزو لامل کیږي. له بده مرغه د هوږو خوړل د ځینو خلکو لپاره پیچلتیاوې رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغه خلک چې د کولمو سینډروم لري. له هغې امله
په ځانګړي توګه د کولمو په سینډروم اخته ماشومانو لپاره مهمه ده چې د هوږې پر وړاندې د زغم څخه کار واخلي.